خدایا به لاړو لارو ته وی چې بیا غیب شوی هغه واسکټ میرات مې ورته وی چې واچوه چې واده کې له ښکلې ښکاري خو ارام شه دا به زه اوس بیا انګاړم. وعلیکم السلام. خدای بیا دوی ستړي مه شه خورې څنګه ګرمي شوې ده یو ګیلاس اوبه راله راکړه. زما ته وګوره واه تا د اوبو څه پرېښي دي. ویم ولې خیر شه بیا څه چل شوي دي چې خولې په زیر سپې تړلې دي. استغفرالله استغفرالله ستا زما په کور کې ځای نشته ما په شرمونه مه شرموه. پنډو کې دې په ترخ کې ونیوه لاړې په کنډو وخت وې چې دا څنګه خبرې کوې ویم ته به لیونې شوې دماغو کې دې ډز شوې دي. تا ته څه پته ده چې بابا باندې څومره سختې تېرې شوې. ویم کور کې راسره ظلمونه چالو کړو پردي سړي له یې ورکولم بوډا و دوه بچي یم و زلمي د هغې د وجې ماما کره لاړم مې چې زه یوه میاشت پلته تېره کړم چېرته لاړم را باندې کارونه کول که به جینکۍ چې لاړې شي هغوی سره بیا ټولې همدغه خبرې کوي ما ته پته ده تښتېدلې ته اوس دا خبرې کوې پنډو کې خو نه ده چې په ترخ کېدو ولې رور د دروغ ویلې. مې ته خو زما څه خیري ملګري که نه تا ته خو به زما له زړه د هرې خبرې پته وه نو ته هم را باندې الزام لګوې چې ته هم لاړې مټې زه وتښتېدې. دا الزام د باندې خپل کارګو ورور لګولو چې درلم د عثمان رشتې لپاره درلم او عثمان راسره درغی او ورلم نو رور د څه ویلي زما خور چا سره وتښتېده. ما خو په خپله څه منونانې غونته کوي څه یخې غونته کېده هغه د دې هر څه نه څه خبر دي. ښځه دا راته ووایي څنګه مړې زه د پسې سمه خفومه زما بیمه څه خورې ډېره ړستړې ړستړې وی خفه نه شي خو که ته دا زمزم په اوبو ملام بې نو ستا په لمن چې کم داغ لګېدلی دا به د قیامت په ورځ هم پاک نه شي. ویمه ولې نه شي پاک کېدی یو علاج شته دی. مطلب دې څه دی؟ خپلې درنه مې په خپل کور کې کېنوه دې رور ته مې په نکاح کا مزه الله پاک دا غړو ته وکتل څنګه مړې مړې مبای که نو څنګه خوارې ما ته پته وه چې د مکر جړاګانې دي خو خوشحاله پړه کې ګوړې ماتې یم دا مکر نه دي زړه مې جاړي ته څه خبرې یم دا خبرې صحیح ده یم دا راته ووایه چې ته خو راغلي یو دلته هېڅوک هم نه دي راغلي خو ورور دی او په کلي کې ملک صاحب داسې مخې لبر لبر نه شي ګینې ډز به یې درنه ایستي. ځان خپل کار به کوي زه تیارېږم نه لوکې تندې به یې را باندې تېرولی یو نو بس دغه خبره کوه که نو الله دې ستا دا کارګو ورور تبو برباد کړي چې برلم نو ویلاړه وتښتېده خو سپه ووایه چې ما ورسره جګړې کولې ماما کره مې ته نو تا ماته یو ریم قدرې هم نشو کولی. ویم هېڅ هم راسره نه و که نه هغوی داسې ځای کې کور شي نیټورک کار نه کوي هلته خو به دا خبره کوله چې ما پسې د زبیر رشته نه رالیږي او زما زبیر خوښ دی او نن مې وله ګړۍ واغوشتې او نن مې وله جامې واغوشتې نو زه خو په هغه ټالونو زانګېدم که نه. هغه خو را باندې هم بند راغسته که نه تختر پسې واده دی بس مه خفه کېږه زمونږ په قسمتونو باندې به یې دا لیکلي دي. ښه وایې که نور نازکې دا وریجې مې راوړې د سید ماما خیرات و ښه تا ته چې دا ما وی که نه چې واسکټ واچوه او واسکټ ته راته په کوټه کې دغه شانتې پرېښوستو وی پوره بالټي ته را ډک کړې دا الله تباه که چېرته د باتروم بالټي به وي وریجو دې پکې راچولې مې جینې دا پرېږده ورشلې یو پلیټ کې ترې راواچوه په ایمان تیار د منظور ډیران دی لري سوپر هر څه پکې پراته دي منډه راواچوه دې دغې ته هم دې راواچوه فضیلت ته څنګه یې ته خیر دی دا زما خور خمخله ده اوس پردي خیرات ته څوک واسکټ اچوي دا خو بې وینا کاري ته څنګه رالې کم دی بس تا نو خبره دا ده چې زما خور ښه خبره دړه نه ډېره ښه ده راځه خور راځه نو څه حساب دی ته خبره وکړله که نه تپوس پوښتنه دې ترې وکړله که نه خو رښتیا خبره ده بې غیرتي په غیرتمنې باندې ولګېده نور بس هم نه ویې منو ولې څه چل شوي دا موږ چې ورلو کارګو ورور یې په کټ کې پروت و سوی چې جینۍ څه شوه او که نه ګوره دا خو خیر دی انسان نه غلطي کېږي یا دوه درې ورځې بار تېرې کړي څه چلو شو دې ته تلې مه وایه واپس خو راله روغه سلامته اره چا خبره وی مبارکي راکې علمه وي د تهمتونو سره یار قبوله کړم ښه ده چې د تهمت سره دې قبوله کړه نو زما هر څه سره قبوله ده خو تا ته خو ما مخکې ویلي چې زما په زړه کې د دې دپاره ډېر زیات ځای دی نازکي اوس ته داسې کار وکړئ دا ګوړه ماتې دا خبره راوالی چې ایسته دا
خوله خواږه خبرې پېژنه یم بخه کار کې تعدي پکار ده مولا راغله زما سره خورې دونه تعدي مه کوو زه به دې سره لومبې منګ نه کوم او یو دی به ملایان خورو ایسکریم به خورو ډینر به کوو کافي به څښو څه شی ورته وایي په پرېږده شلوک وغورځوه واده وکړه نو یا الله نو زه به سم نه ویم بازار ته به ځم چېرته سور کفن خو به درله راوړم که نه په دې سپینه لوپټه کې بس نکاح تړې دا ښه دي ته لیونې زما دقه یو ورور ته زما په اړه باندې ډېر ارمانونه دي زه به خپل ارمانونه پوره کوم او دا بن دیوانه مې ساتینه ماته لالې وی چې چېرته مزه د زړه سره خدای ته وګوره دا ګانه دي یو اتیا پیري وی ده نو بله کوم کویم څه ته څه نوي شان ته لکه نوي ګانو وایه که نه ما چې ګانې راغلی نو چېرته به زه بازار ته لاړ شه مټۍ غمم وکړه او بس وبشي دې نه خو لومبۍ تپوس وکړه که نه خوښه یې ده دغې درسي ویم ښځه زه ورځمه کور ته ماړې خدای ته وګوره دا کار مه کوه که نه ورځم له کور اندازه اخلم چې د کور خلک هم څه وایي کور خلکو نه چې ته کور نه وتې نو د کور خلکو نه یې تپوس نه خبره خو نه خبر نه شوې که نه چې زه معما کړی ښځه صحیح ده صبر شه کاکو رور دې رضا که او مونږ به انشاءالله درځو ماړې هغه د څه غواړې خو د نړۍ مارغه دی په هر څه کې خوشحاله خبر نه شوې دا وایي چې ما سره مې رور جګړې کولې او ماما کره لاړم مامي او ماماګانو پې ظلمونه کول د هغه ځای نه روتښتېدم ما خبر که د اعتبار خان مزامنو سره ته اشاره ته ویل هغوی سره تښتېدل دا یاسې خپل رور په الزام لګو راځه په دروز به ورشو رشته به درله وغواړم لالا بیا دې مبارک شه لا دې خوشحاله په بده کې م ښه شوه نه په ایمان دغلته د ریدار ماما ټول بچي بار لګیو وایي چې دا د اعتبار خان مزامنو سره تښتېدلي نو بس اوس د هغې په خوله یقین وکړم که د اعتبار خان ماما په زامنو یقین وکړم د چا په خولې مه کوو ستا په دې خوله زما یقین دی دا خبره سمه که د ما ته پته ده دا واسکټ به پکې اچوم ښه نازکي دا په خپل واده کې واچي زه ته ورشه ځه ځان لارو چې ګرم و درګایې تا ته ون سور دې راله تابه برباد کوم مړه څه سور دونه سور کې روان وم که نه چې ستا به په سوچ کې م نه مړه دا خبرې پرېږده زه تا ته چې ما د پیسو ویلي اوسېدل د څه شي د کومو پیسو د کومه پیسو ولې زه ستا د پلار نو نیک یم څه نوکر یم څه ته ماته دا خبره وکړه ګوره فضول خبرې مه کوه د پیسو مې ته ویلي تمه دې راکړې وه دا یې زما واده په سر پروت دی او د خور واده م راته په سر پروت دی او زه ستا په تمه ګورې ناست یم دا زه خو بدله درکړم خو تم لکه د دغه لوټې اوړې راوړې دا چې ما ته ویله چې خور به تاله در کوم اوس د واده د خور نیټه دې میښې ده نو خو هغه را رستانه ډېرې راکړې وې که نه هغه 1.5 لاک راکړې وي نو بس هغه نیواله اوس زما خو په دې کې څه قصور نشته هغه بیمار دی هغه بیمار دی اوس نشي کولی کار روزګار نشي کولی نو کیدای شي هغه نه اخلاص کړم هغه به بیا خبره نو بس هغه نه اخلاصه کوه زه به یې درنه وکړم چې ستا 100 روپۍ لګي دا ځوان دی ماړې لګي نه نو اوس د لومبي نه ولې پیسې راکړه ګوره هر رشته کې لومبي نه پیسې لګي که نه یار تا ته سبا د پیسو وخت دی نه نو چې د هغه نه خو پاتې شا خو ما ته ښکاري هغه دی نیغ راته ولاړ دی نیغ راته ښکاري لکه هر زما کار دی که نه یاره 100 روپۍ دې پکار دي هغه راته 1.5 لاک دي دا 1.5 لاک به هغه له ورکړم او که 1 لاک دې ماله راکړ دی چې دا واده سامان نه تا ته ښه پته ده ګرانې پرېږده سړیه زه ساده سړی یم ماله خلک په 15,000 روپۍ مواده راکوي او تا له ولې 1.5 لاک درکړم مړه او بل چې کوم دی ستاسو دا دومره قیمتي خو نه ده ته ما ته داسې خبر وکړه ته ښځه کور سړی که نه تا کو داسې م راوسته مونږ خو ګوره خاندان دی لوی خاندان هم دی تا ته زمونږ د خاندان پته نشته بس ښه ده زه خو د دغې نیم ځم ور عثمانیه خبره واوره دا داسې کار بیا وکړه دې تخری کې یو نوی هوټل وتی دی هغه ته راله څه ووایه چې دا پخلی مخلی راله وکړي کوم یې هوټل نوم یې راته نه علمه بس پخلی کې وتی خلک پیپیږي لوښي به پکې انځي نو ښځه بیا راځي زیر شاته یو 3 دیګه ووایه زما دا واده چې وشي چې زما کور کې څوک پیدا شي راشه بیا مې خور بوسه که نه بس ټیک ته که نه لیونیه ټیک شو که نه مړه والله ته خو د لارې سړی د لارې مړه پښتون یې والله رواني روان وم ما ویل داسې خور سره به دې میلاو شمه سړی به چې ګپ شپ به ورته ولګېده منډ به مې لږ بدل څه به میلاو شي داسې به لاړ شم نازکې سره نازکې دا مه وایې کنه چې خور سره لکه دومره بې غیرته ما نه مو جوړه وه نازکې سره زه میلاو شه خو ګورې ورانې وم نه مړه والله که نه چې څنګه ستا خور ده داسې زما هم خور ماړه والله نه رښتیا خوله رانوغی زه به چې واده کوم
خیر دی نن سبا خو داسې چل دی اولو ته خوره کوي وایي بیا ورسره مینه شروع کړي دغسې کار کوه ځه ماښام به دې د پیسو پته نه ټیک ته د مړه ماښام نه کېدی شي دلته ودرېږي نه زه درپسې راوړم نه نه زه بس ماښام به شي دا ماښام لکه چېرته باندې په منډه راځه که نه راځه کور ته راځه د ګرمۍ ته خیال دی دا نور اسم نشته خو زموږ د عملونه نه الله دې د خیر ماماجي دا زموږ په خیر عملیات څنګه خیر دی دا چېرته د پرې ګرمۍ کې د الله بنده روان شوی انا خوراکي راغلی ده هغه سودا راوړم نه ماماجي دا څوک دی دا زموږ د دې کلي دی که نه ما سره کار مارم که دا ته نه پېژنې بچي نه والله ما خو ونه پېژنم بس ته غلی شه ته په دې کاتو باندې نه پوهېږې لکه دا راته ووایه که نه چې دا خور خو دې تلې وه دا بیا څنګه راله چېرته تللی ماما کتلې وه نو دا څنګه ماما کره تللی دا غونډ د دنیا لګیا ده خپېری تور لګیا به دا غونډ هغې خو دا غونډ ملک خبر کړی دی هغه چا پسې خبرې کوي نو وایي به کنه خلکو نو ما پسې ولې نه کوي چې ما کې یو ځای نشته ته به د خلکو منې نو د خلکو به خود منم چې د ما کلي د علاقه ده او بیا دونه غټې غټې خبرې کېږي او زه ترې خبرېږم نه به زه ځم ناوافقي هغه سودا راوړم هغه ځي اوس چې رښتیا وینا کوم نو اوس ته باندې ناوخته شو خو بله ورځ به بیا ماته ناست یې بس بیا به دا ځمکه راته په ډکو باندې ګروئ خو زه پکې نه یم صحیح شو به زه لاړم او کنه بیا راځي وې جرګې وکړه ماماجي کم دی بس وساله بچي دا زموږ د کلي مسلې دي ته په دې قیسو خطارو باندې نه پوهېږې دا خلک چې دي که نه چټه ډنډه خټې نو بیا مرچکي خان وریاد شي او چې د پیدې ځي نو د بل کلي نه به مشر راولي او کنه دا خو مونږ سره چې کار کوي دا هغه یو نو ماماجي هماغه دی که نه یاره زموږ د دغه بره کورونه چې دی ښه دا هغه څو کوم مثاله بچي کلي علاقه ده او مشري ده چې نیکې والا خو بیا هم دا پورې خو ترونه تربوران دي خلک دی علاقه ده خان دي را پورې ماماجي استا خو دلته کې لوی عزت نو بس ځکه پته خلک جرګې ورسې بچي تا ته خو پته ده د دغه وجې خو لېشتل روپیان خپل لږ منډه تړلم وم هېڅ پته نه لګي خو سبا اوټونو ته ودرېدم دا خلک به زموږ په کار راځي او کنه ماماجي اوټونه هم په سر را روان دي او ته د ما په سیاست څه پوهېږې وساله بچي زمان ډېره لویه سینه ده خو غم مه کوه چاته به زما په ګریپ کې م راګیر شي دا خلک صحیح ده ماماجي راځه چې ځو ګرمي ده ډېره زیاته او کنه ماماجي ګرمي چې لاو چې ځان له باندې شربت وکړو